خبر شاملو له بردیر څخه بردیر کې د توپاني باران پر مهال د تندر پریوتو له کبله د مدرسې شل زده کوونکي جوبلې شوي دي. د بردیر په وسوړی د سیمه کې د سخت باران پر مهال د جنکو په یو مدرسه چې جامع حفصه نومیږي اسماني بجلی یا تندر را پریوتی دی. په یاده پیښه کې د شلو نه سیوا جنکۍ جوبلې شوي دي. د پیښې وروستو د ځایي خلکو او ریسکو په مرسته دغه جوبلې جنکۍ هسپتال ته رسول شوي دي چېرته چې هغې ته طبي مرسته ورکړل شوې ده. د یادې پیښې په هکله نور تفصیلات نیغ په نیغ اخلو د انډس نیوز نیټورک بردیر بیورو چیف شیخ ابو سعید نه. جی شیخ ابو سعید تفصیلات راکړئ. جی بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده څه شېبې مخکې ډېر تیز باران په بردیر کې وشو. د هغې د وجې چې کومه دی په هغې کې کومه سیلۍ طوفان ومو ډېر زیات نقصانات یې کړي دي. دا ټایم زه واړی هسپتال کې موجود یم. وسوړی دره رانګو کومه کلی چې و هلته په یو مدرسه کې دغه اسماني بجلۍ د خوا له کومه تندر ولګېدلو. تاسو ګورئ کومه ماشومان چې وو دا ویلی کېږي چې په دې کې شل ماشومان وو هغه په مکمله توګه دغه هسپتال ته راوړستې شوي دي او دغه شان هغوی ته علاج روان دی. که مونږ دا ووایو په علاقه کې یاره ترخه ده او دغه شان د بارانونو د وجې او دغه شان کومه جاکل ټي په هغې کې ډېر زیات نقصانات کړي دي. خو دلته مونږ وګورو کومه ودانۍ وي دغه شان ډېر نقصانات یې شوي دي. ډیره مننه شیخ ابو سعید. موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز. इंडस न्यूज़ नेटवर्क द टूलू आवाज़.